اوسنی دا ګړکپان دا پیران دا د جیب غله خیال راغی دا پیران پیر خو د غورغوشتو مولانا صاحب د افریقې سیټان راغلی و زه ورسره تللی وم 50,000 روپۍ ورته راوویستې وی صاحب دا مې تاله راوړي ورته وی بچیه تا او زما روټۍ وخوړه زما مېلمه یې نو زه د جیب ګړکپ نه یم چې مېلمنو شکوم او مېلمنو نه پیسې ډېر څه وکړه وی په خدای باور وکړه چې وای نه لم چې دا خو 50,000 دي چې 50 لکه وي پیران خو دغه تا به ګنتی پې والي بلچې به دې والي کور به دې وران شوی او خدای به درنه په قهر به اخته یې هغه بال بچ به دې نهر یو پیر صاحب له به یو سي خو چې یو سي هغه داسې واسکټ کې وه چې دعا ورته وکړي چې دعا ځان ته وکړه په ګرنېټو لګې چې پردي جیبونو باندې ډاکې نه اچې دعا ځان ته وکړه ستا دعا په ما لګي نو زما عزیزانو او رنگ لاتی ہے حنا پتھر پہ گس جانے کے بعد نکریزو کے رنگ اعلی پیدا کی گی چې پکانو باندې گسیوش تاکہ برنگ اعلی پیدا کی گی د خسڑی تو باران کیے نه خسڑی تو ګران کار دے نا ګمنځي ممنځي ګرځولو مسواک چې دې ټومبل دا خو آسان کار دی هر څوک خیال راغی مولاتوب هم آسان کار دی خو یو دوه درې کتاب ووایه مولانا صاحب بشیر مولوي صاحب پته به نه لګي چې مولوي صاحب په څومره اوبو کې دی خیال راغی چې مولوي صاحب جومات امام شو مولوي صاحب شو نور پته نه لګي دا آسان کار ګران کار دا د نفس درې قسمت نفس اماره نفس لواما نفس مطمئنہ دا درې قسمه نفس خیال راغی جی لوی جهاد چې دی هغه دا نفس وجل لوی جهاد نفس مړ شو کمال ته ورسېد نفس ژوندی دی خو ګمنځو نه کېږي بل کار کوي جماعت نوځي اوس خو چې مونږ جماعت نوځو کېړی پټو کړ چا نوې کېړی راوړي د زمونږ د جماعت کې یو جماعت دوه جمعې پس کېړی راوړي خیال م راغی کېړی راوړی هو سړی اریان دریان پاتې شي دلته چا نارو کې ما خپلې چپلې ورکړې ماله لکه دا یو سا زما هغه یوړې خیال م راغی عزیزانو هر داود کې باروځئ یو خو مونږ غوندې خوار غریب خلک کېړی سمئ دا دومره کمال نه دی چې لږ ښه یئ غوړ یئ خو چې جومات نه باروځي نو کېړی پردی سمئ یا داسې رومانه ساته په چا چې دوړي داسې ونوسه خو وکړي داسې کلو کې به داسې وکړي خان چې جومات نه روځي د خان 15,000 ګزه لکوي چې مړ کېږي یو 40 ګزه قبر له ځان سره ابا جماعت د جوزي پردی کېړی بس او بیا مونږ غوندې چاپلوسي ګر چې ورپسې مونږ غوندې شرمېدلي چې ورپسې نه به بیا کېړی سمې کي د چا نو نفس مړ نشه چې نفس مړ نشه نو ته تباه یې تا ته به د ځنکدن په وخت ایمان نه نصیب کي ایمان بالا نصیب کي چې نفس مړ دا د قرآن خبره مونږ څه وایو مونږ وایو چې نفس مارا کم طرز فرعون نیست نفس مارا کم طرز فرعون نیست لیکن نفس والله که د فرعون نه کم خو هغه سره لښکرې وي
او ما سره لخکري نشته کې زه کمپلیټ فرعون هر سره وګورئ مجسمه ده د فرعونیت مجسمه خبر شان ور سره نشته خبره کې د پاسه په گزار کړ واجدي داس در باندې کوي کوړه بلکني کور دی ورانه بچی دی تبا کوي خبره دی پاسه او بیا جمعتون لم راځي منځونه نفس مرګ دا ماده ځان کې پیدا کړي خیر دار بد در سره چاو کا و خیر ما څوي دا خیر دی ځکه یاد وایي کاکا خبره کنه اوس پته عمر دی خیر دا ټکی یاد دار بد چاو تکلیف بدرته نه رب دې خپه نه کته چې دې سړی ما سره ډېر بد وکړ بخیر بس پیغام به ګرځي خیر خیریت او که هره خبره محسوس کول دې شروع کړ چې وایي دا ولې داسې وي دا د ولې داسې وکړ وایي نو ما څه کړي وایي نو بس نری رنځ بدي او د خدای په عظیم قهر باخته او داسې کور کې قبر له روان او چې دې وایي چې خیر خدای ته خبوي خبره خلاص نفس پدی بمرکی مون بلیان د مون نفس مون نفس لبیا سو کرس زمون نفس به څنګه مرکی آب مرکیږي چې مونږه د ځان نبل سره اوچت ګرو خپل ځان او زړه بل لور مولانا روم نن 900 کاله مخکې تیر شو 900 کاله د جمعات کې ناس په درس کول خدای مې دې په دې نه ګناهګار او زموږ نفس هم داسې دی چې تاسو دا عوام یې یا امیان موږ چې خپلو کې کینو دا خرګي لا پکې عربي کې یو بل ته جولای ک کلنعام بل په आवाज کې بل هم اضل چارپای دی وي ګمرام دي موږ هم خدای راستي که تاسو ته مخه نظر تاسو هم مليانو تسمک ګورئ خو دونوں طرف سے آگ برابر لگی دونوں طرف سے چې دا څنګه راته ګورئ کنه خدای راستي چې داسې درته ګورئ